په پکتیکا ولایت کې د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې د OHPM موسسې په FHH پروګرام کې د UNFPA نړیوال سازمان په مالي ملاتړ 23 تنه ښځینه زده کوونکې د قابلګۍ 2 کلنې زده کړې بشپړې کړې. نن شاهدان یاستو چې د 23 ځالو لپاره قابلې فارغېږي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت وویل د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ په پکتیکا ولایت کې د یو داسې غونډې ګډونوال دی چې ټولنې ته د خدمت په موخه د سیمې خپلې لوڼې وړاندې کوي. هغه زیاته کړه د نن فارغې شوې قابلې به د پکتیکا ولایت په هغو سیمو کې په دندو وګمارل شي په کومو ځایونو کې چې یې اړتیا تر سترګو کیږي. د افغانستان اسلامي امارت کو څوک وایي چې د تعلیم خلاف ده دا د دښمن تبلیغات دي. منګه د تعلیم خلاف نه یو. منګه په دې پیږو اول زه رئیس سیاست یم د امارت یو عسکر یم مامور یم خو زه خپله ښځه چې لیږم شفاخانې ته نو کوشش مې دا وي چې ښځه ډاکټره یې وګوري. په پکتیکا ولایت کې د OHPM موسسې مسؤلین بیا وایي د پکتیکا ولایت په یو شمېر سیمو کې د روغتیا د برخې سپینې ساحې لا هم شتون لري چې د دې 23 تنه قابلو له فراغت وروسته به ستونزې راکمې کړي او د ولایت د پوره پوښښ لپاره په راتلونکي کې د داسې نورو کړنو هیله لري. هغه وایي تعهد کړی د رئیس صاحب هم ویلي 15 کاله حقیقت دوی تعهد ده چې دوی به خامخا په همدغه ځایونو کې د کوم کلي نه چې دوی دغه سیمې دي تعین شوي دي هماغه کلو ته به ځي. هغه سپینې ساحې دي چې هلته لاسرسی نه کېږي نو تاسو به هلته خامخا خلکو ته مسیحا ثابتېږي. فارغه شویو قابلو ژمنه وښوده چې دوی به د روغتیا په برخه کې د قانون مراعات ته لومړیتوب ورکوي او د پکتیکا ولایت ټولو سیمو کې به په پوره ژمنتیا سره ورسپارل کېدونکې دندې ترسره کړي. سنم یعقوبی چې د یاد ښوونیز مرکز استاد د وایي د دې قابلو له فراغت سره چې 2 کلنې زده کړې ترلاسه کړي د مور او ماشوم د ژوند ژغورلو برخه کې به خورا مثبت بدلون راولي او په دې ولایت کې به یاده ستونزه تر یو بریده کمه شي. تاسو هم قابله یاستئ زه هم قابله یم. تاسو باید څه ډول خدمت وکړئ. موږ چې تاسو ته څه ښوولي دي هغه باید تاسو تل عملي کړئ. تېره د نه وي چې په پکتیکا ولایت کې وړاندې له دې هم یو شمېر میرمنو په بېلابېلو ښوونیزو مرکزونو کې د قابلګۍ 2 کلنې زده کړې کړي چې اوس د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې دندې ترسره کوي.